د غریبۍ میرمن واخلما یا سړی به ستړی وي د بلا زړه به ساتينا ومینه کوه لکه ورو ولې چې خوړلی نه یم اورې که نه مړه یاره بس یې چې زه در سره یم وادي ورو دا ماران لړمانه زما د لاسو کار دی مړه مړه تباه یې کړم سړي چې خوړلی نه یم داسې ویې لکه بسو دا جاخي ماخې درګو نور راځي در سره وایي شاوخوا زه مه یېرېږم مړه زه در سره یم یاره نه که نه مړه غله ماران دي لکه ماران چېرته دی نه دا دا تبرګې مې راوړی دی ماران پسې زما یار به ما نه وخوري یاره یاره یقین وکړه ولا چې ډېرې ویرېدلم لکه مه یېرېږه مړه د دې تبرګې نه زمري یېرېږي ته سرولي شاه خوا لیدو السلام علیکم سرولي شاه لکه سرولي شاه لکه ولې خفه یاره وعلیکم السلام غونجه ګله وروره ښه ټیک ټاک برابر یې صحت دې ښه دی سنجل یاره خیر خیر وروره صحت ولې خفه یاره څه سوچونه کوې یاره یاره ولا سوچ خو مې دا کولو که نه ما چې د سیند په منځ کې شادي حال جوړ کړم نو په دې به څو روپۍ خرڅه راشي مړه اوس دته ګورئ شادي حال جوړ شادي حال جوړې یاره ولا سوچ مې دا کوو چې د سیند منځ کې شادي حال جوړ کړم که نه نو بس څه نه څه پیدا به راته وشي خبر شوی نه یې که نه نه که نه دا یارم قابو نن یاره خامار خوړی څونه خامار مار نو سړیه دای سرو سر ته یې ګوره نو لکه د شیول پنجه څونه اوږدو لکه دې نه چې زوال بابا ته ځي ما ته به مې ویلی ما به پسې مارپور راوړی وی دا تبرګی نه ټوټې مې پکې مړه مړه بس چې تاسو بچ شوي یې که نه بس دا ډېر شی دی بد داسې کار وکړه یاره لاړ زما د یار تګې دی د چینی لګي اوبه راوړه یاره دا څه یار 2 منټه کې مړه چیس کو که نه بس چینی لګي اوبه راوړه دا یار تګې شوی دی 2 منټه انتظار وکړه یخې اوبه درې چینی نه راوړم مړه ته وسکه زمونږ د کلي اوبه وسکه تا باندې نن سکم یار ودرېږه یار 2 منټه ودرېږه یم ډېره بده راغستې ده کوم ځای نه راشي اوس اوبه راوړه اوبه راوړه لکه مونږ چې ورته وزګار ښکارو مړه مړه د صفا اوبه وله راوالو د سړي له پیلوکو خزانه ده یاره انځرګله یاره دا یار خو دې ډېر لیټ شو مونږ خو مارۍ واچه شوله مړه را به شي یاره تا اوس کم دی نه تندې نیولی یاره ته خو ښه پته ده که نه لکه ولې سپي ورسره ولې هلک سپي خوړلی دی یاره سپي خوړلی دی سپي نه خوړلی ټیچر پې شوی دی لکه ټیچر شوی دی یاره غونچه ګوله انځرګله اوهو سړی خراب دی تاسو له مې اوبه راوړې تاسو له مې اوبه راوړې چینه کې خزانه ده ته اوس غلی شه لکه خبرې مه کوه دا ټیم خلک یاره چکر له راوتي دي وادي اورېدل بسکټ راوړه بوتل یې راوړه هغه به ورته وخورو چې کله ماښام تیاره ولګېده ګنترې بیلچه به راوالو خزانه به راوباسو وادي اورېدل او په سیند منځ کې شادي حال دا په ماشو مړه دا به زه جوړ کړم غونجه ګوله زما سودا دله راوړم خو په یو شرط ما نه به شادي حال جوړی که جوړ دې نه کړو نو دا یو خبره واوره ټول خلک د مانې خبرو او دا دې لاړم او دا دې رالم یاره ورځمه او دا مال راستنومه او بیا به سره غپ ولګو دلته او بل به راغلی د خیره خو چاته وایم بېرته راځه همدا اوس لاړم زر راځه بیا یاره دا خزانه خو زما د یار بیا مونته خو داسې کار کوم چې ځان ول نه مالداره کوم یاره دا یو خو لاړ خوراکي سامان پسې او دا بل لاړ خپل مالونه راستنوي زما اول دا غونچه ګل ګورم که چېرته مخې له راغی دا د مخې نه خوا کوم اول ځان مالداره کوم او که زه مالداره شوم بیا به مې ګاړي بنګلې به وي او بیا به وروسته سرولي شاه څه ګورم ورپسېږم یار د غونچه ګل پسې چېرته مخې له راغی څه دانیا کړم دې کبر وکړم یا لکه څنګه چردر هغه سړی رانغی مړه سرولي شاه یاره لېږلی مې ده خو پته نه لګي څونه وخت کېږي یاره بیخي ټایم ډېر واخیستو نو خلک کم دي که نه خیر دی که لږ ټایم والي مړه ټایم دې واخلي که نه یاره لکه د مرغۍ ته وګوره
ته خو مې هسې د مخې نه خوا کړې او سرولی شاه وه زغم کومه یو سړی خو مې د مخې نه خوا کړو اوس زه هم دلته کښېنم چې سرولی شاه راباندې پوه نه شي و د سرولی شاه د مخې نه خوا کومه د خزانه به ماته پاتې شي لکه هسې مې دې ورته وویل چې هلته خزانه ده اوف لکه دې بوتل کې ورته زهر اچومه دې دواړه به مړه شي او خزانه به ماته پاتې شي او زه به مالداره شم او ګاډي به وي او بنګلې به وي او شادي حالي به وي حساب کتاب به وي ولګه دې کې زهر ور اچومه او زهر وشو اوس به لاړ شمه او هغوی دواړه به وڅکي او زه به مالداره شم مزیدي یو سړی خو مې د مخې نه خوا کړو صبر کوه اوس دا سرولی شاه راشي د دې په دې ازمري وامه چې سې بېغمه یې کړمه سلام علیکم وعلیکم السلام ناوخته دی نه کو یاره غونچه ګل نه ده راغلی اوسه پورې یاره څه شو داسې لاړو ویلو مالونه راستنوم او اوسه پورې رانغی را به شي مړه مړه سړیا سودا دې راوړله سودا مې راوړله یاره دا بوتل موتل به اوس کو خیل دی دا بوتل او دا خلک هم ډېر زیات راغلي دي وروسته به بیا د خزانې سره ګورو څه دی خیال دی بوتل کولاو که یاره بوتل کولاومه یاره اورې د ګیلاسونو ته ورشه ګیلاسونه هم کولاو که ګیلاسونه هم کولاومه یاره بس بچې دواړه مې د مخې نه خوا کړلې دواړه او خوراک به هم زه وکړم او خزانه هم ماته پاتې شوه ګرځئ تاسو بیخ وباسه دواړه مې د مخې نه خوا کړلې خو د خوراک ځان له کومه او خزانه به ماښام را وباسم دی ځان شرمولی و یو مې ماله شادي حال جوړ کړه بل وی ماله پکې واده وکړه دی ځان شرمولی دی واده بدله وکړم ستا خدای بیخ وباسه پرېږدې ځان له خوراک لکه دا خو یو نه درې مړې پراته دي لږ راځه چې یو ځای ته راغونډ کړو راځه مړه یاره داسې ملګرو په یارۍ دوستۍ کې چې څوک یو بل سره دوکه کوي او د یو بل مال تغلی نو هغوی به همدغه نتیجه نو زما ټولو ته دا میسج دی چې په یارۍ دوستۍ کې یو بل سره دوکه مه کوئ او لالچ مه کوئ که نه ستاسو به هم دغه حالي ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي او نورو ملګرو سره شیر کوئ دا ویډیو چې نور ملګري هم دا ویډیو ګوري او زموږ دا میسج دی چې دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ د الله په امان